د بریتانیا د SAS یا ځانګړي هوایي ځواکونو او د SBS ځانګړو سمندري ځواکونو په ګډون د بریتانیا د پخوانیو ځانګړي ځواکونو له 10 څخه زیاتو غړو په عراق او افغانستان کې د جنگي جنایتونو جزئیات ډاګیز کړي دي چې ناقانونه وژنې د ولچک شوو کسانو او ان د ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو پیښې پکې شامل دي. د راپورونو له مخې دغو کسانو د شاهدۍ پر بنسټ د SAS ځینې غړي نیمه شپه د خلکو کورونو ته ورننوتل او خلک به د خوب پر مهال وژل او له وژلو وروسته به د ولچکونو په لرې کولو او د هغې ترڅنګ د وسلو ایښودلو سره د صحنې بڼه داسې بدلوله چې ګواکې وژل شوي کسان وسلوال وو. برای محاکمه جرایم جنگی و جنایتکاران جنگی که در جنگ‌های افغانستان و عراق انجام شده است محکمه بین‌المللی ضرورت است. د راپور په بله برخه کې څرګنده شوې ده چې د بریتانیا پخواني لومړي وزیر ډیویډ کامرون له 2010 تر 2014 زیږدیز کال پورې 7 وارې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه ته د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو خبرداری ورکړی و، خو د ډیویډ کامرون ویان رسنیو ته ویلي چې دوی هغه مهال د بریتانیا ځانګړو ځواکونو په تړاو کوم مستقیم خبرداری نه و ترلاسه کړی. فعلا یک کشور و دو کشور صدای خود بلند میکنه یا رفع مسئولیت میکنه به خاطر نسنگی خود تاریخ خود که گویا ما چون اقدامی را کردیم، اما با کار با چون یا عالم میخوان افغانستان به ثبات بسازه که صدای خود بلند نکنه، منم با کار به ایست که بالاخره مردم افغانستان و دولت افغانستان این صدا را در سطح بین‌المللی بلند کنه یا محکمه بخواه یا غرامات جنگی. اسلامي امارت وایي دا اعتراف د ناټو او امریکا په ګډون د نیواګرو ځواکونو لخوا د افغان ولس پر وړاندې د شویو جنگي جرمونو پخلی کوي. دا یو واقعیت و چې په افغانستان کې ټولو بهرنیو اشغالګرو ځواکونو بېلابېل جنگي جنایتونه ترسره کړي وو. تېر شل کاله د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو هره ورځ د افغانانو په وژلو او شکنجه کولو بوخت وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د دغو جرمونو قربانیانو او د هغو کورنیو ته د عدالت او ځواب ویلو غوښتنه کړې ده. بسیار زیاد ضروری است که نه تنها بریتانیا، تمام کشورهایی که در افغانستان جنایات جنگی کردند باید اونا مجازات شوند و هم به مردم افغانستان غرایم جنگی بپردازند. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا د پوځ مشر جنرال پاټریک سانډرس د دغو تړونو په تړاو د خپلواکو څېړنو ملاتړ کړی او د 2023 زیږدیز کال په فبرورۍ میاشت کې د بریتانیا دولت د دغو ادعاو د څېړلو لپاره د افغانستان په تړاو د خپلواکي څېړنې په نوم څېړنې پیل کړي دي.